درنو اوریدونکو د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په بني اسرائیلو کې یو کس و، هغه چې څومره کولی شول په ګناهونو او نارواو یې لاس پورې هغه ډیره اوږده موده په ګناه کې اخته و او عمر ټول په ګناه کې تیر شو، تر دې چې مرګ ورته راورسید او د ژوند وروستۍ شیبې رالنډې شوې. هغه خپل زمن را وغوښتل او وی ویل ای زمنو، تر اوسه چا زما په څیر د الله په نافرمانۍ لاس نه دی پورې کړی. کله چې مړ شوم جسد مې راته وسوځوئ، بې له شکه چې دا کار په اسلام کې روا نه دی، مګر دا سړی بني اسرائیلي دی. خپلو زمنو ته وایي اور ولګوئ او ما پکې دننه کیږدئ. کله چې ایره شوم ما وټکوئ، بیا مې د غرونو په څوکو وپاشئ، په دې که الله رب العزت په ما وتوانیږي ما ته به داسې عذاب راکړي چې هیڅ چاته به لا تر اوسه داسې عذاب نه وي ورکړ. د بني اسرائیلو دا کس چې کله مړ شو زمنو یې اور بل که او هغه یې پکې وسوځوه. کله چې جسد په ایرو بدل شو نو هغه ایرې یې واخیستلې ویې ټکولې. بیا د یوې طوفاني ورځې په تمه او انتظار شول او په هغه ورځ یې ایرې ورته د غرونو په څوکو وشیندلې. مګر الله رب العزت وفرمایل جوړ شه. هغه بدن بیرته جوړ شه. الله تعالی ورته وفرمایل ولې دې داسې وکړل؟ د بني اسرائیلو دې کس ورته وویلې یا الله، له تا او خپلو ګناهونو څخه ویرېدم. الله تعالی وفرمایل یوازې دې د دې ویرې لپاره چې له ما یې لرې تا ته بخښنه کوم. الله وفرمایل ای پرښتو او ملائکو، تاسو شاهد او ګواه اوسئ چې ما هغه وبخه او هغه مې جنت ته داخل کړ. وګورئ د الله فضل ته، وګورئ د الله کرم ته او د الله مهرباني ته. که تاسو له الله نه وویریږئ، توبه وباسئ، الله رب العزت به مو ضرور ګناهونه درته معاف کوي. همدارنګه په یو بل روایت کې راغلی چې په بني اسرائیلو کې یو کس 20 کاله د الله په اطاعت کې لګیا و، بیا یې 20 کلونه په ګناهونو او نافرمانیو کې تیر کړه. تړون یې مات کم تړون چې له الله سره درلوده هغه تړون یې مات که. د الله له اطاعت څخه وروسته تړون ماتول څومره سخت او بد دی. یوه ورځ یې په آینه او هنداره کې ځان ته وکتل، ویلیدل چې د سر ویښتان یې لږ لږ سپین شوي دي. ویې ویل یا الله، زه 20 کاله ستا په عبادت کې مشغول وم، بیا 20 کاله په ګناهونو کې اخته وم. ای زما ربه، که بیرته ستا لورې ته وګرځم ما قبلوي؟ بیا یې له ځان سره وویل دا کار ناممکنه دی. یوه ورځ ویده و او غږ یې واورید چې هغه ته یې ویل زما امرونه دې په ځای کړل، ته مو ځان ته نږدې کړې، بیا دې له موږ څخه سرکشي وکړه، تا ته مو مهلت درکه او که زموږ لورې ته بیرته را وګرځې تا قبلوو. هغه الله قبلوي، تا نه قبلوي چې له خپلو ګناهونو توبه وباسي. ضرور دې قبلوي، ځکه ته د فخر موجودات سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یې، د بهترین پیغمبر امتی یې. په امتونو کې بهترین امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی. که ته له ګناهونو توبه وباسې
الله طرف ته رجوع وکړې، الله تا ته معافي نه کوي؟ وخت مه ضایع کوئ، دوکه کیږئ مه. همدا اوس الله ته د عاجزي او د تضرع لاسونه پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ. هغه خور چې حجاب نه کوي او احساس کوي چې نور هر څه پای ته رسیدلی دي او له الله څخه لرې شوې ده، دا سهوه کوي. دروازه تر اوسه پرانستې ده، بیرته وګرځه، د الله لورې ته بیرته وګرځه، حجاب واغونده، هغه جامې واغونده چې هغه تا ته الله او د الله رسول وایي. د توبې دروازه پرانستې ده، لا بنده نه ده. هغه ځوان چې لا تر اوسه ژوند په ګناهونو کې تیر کړی، هغه دې نه مایوسه کیږي. د توبې دروازه لا پرانستې ده، پرېږده ګناه، په خپلې ګناه باندې پښیمانه شه. په راتلونکي کې دا تصمیم ولره چې زه به بیا ګناه نه کوم. الله ته لاسونه پورته کړه، د توبې دروازه لا پرانستې ده. له دې هم عجیبه هغه قصه ده چې د موسی علیه السلام په وخت کې پیښه شوې ده. د موسی علیه السلام په وخت کې ډیره ولږه او وچکالي راغله. نږدې و چې خلک د ولږې له امله هلاک شي، او څاروي هم د باران د کمښت له امله له لاسه وتل. خلک ستړي شول، راغلل موسی علیه السلام ته وی ویل: ای موسی، د الله دربار ته دې دعا وکړه، لاسونه پورته کړه، له الله څخه زموږ لپاره باران وغواړه. په هغه وخت کې بني اسرائیل 80,000 کسان ول. موسی علیه السلام هغوی په یو ځای کې راټول کړل، دعا یې کوله او د الله دربار ته یې په زاریو ټینګار کوه. بني اسرائیلو آمین وایه، مګر باران نه ورېده. موسی علیه السلام ویل: یا الله، ولې باران نه ورېږي؟ حال دا چې موږ ستا دربار ته دعاګانې کوو او د عاجزي او بندګي څرګندونه کوو. الله تعالی ورته وفرمیل: ای موسی، ستاسو په منځ کې یو سړی دی چې له دې 40 کلو راهیسې په ګناهونو او بېلاریو کې اخته دی. د هغه د ګناهونو د شومتیا لپاره د آسمان له باران څخه بې برخې شوي یاست. تاسو ته وایم درنو اوریدونکو، ولې مو په کورونو کې مینه او محبت کم شوی دی؟ ولې مو په کورونو کې غمونه تر سترګو کیږي؟ ولې خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي؟ ولې دغسې پیښې رامنځته کیږي؟ دا ټول زموږ د ګناهونو له وجې. الله موسی علیه السلام ته فرمای چې تاسو د همدغه ګناهګار د ګناهونو د شومتیا له وجې د آسمان له باران څخه بې برخې شوي. موسی علیه السلام وفرمیل: یا الله، باید څه وکړو؟ الله وفرمیل: ای موسی، هغه له خپل منځ څخه بیرون کړئ، ویې باسئ. که هغه له تاسو څخه بیل شي، باران به وورېږي. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو منځ کې ودرېد او وی ویل: تاسو ته په الله قسم درکوم، زموږ په منځ کې یو کس دی چې له دې 40 کلو راهیسې د الله نافرمانی کوي، نو هغه دې زموږ له منځه ووځي څو پر موږ باندې باران وورېږي. د دوی دننه دغه سړی و. خپل ښي اړخ او چپ اړخ ته یې وکتل چې شاید بل څوک بیرون ووځي، مګر هیڅوک بیرون ونه وتل. نو دا سړی پوه شه چې دا کس زه پخپله یم. نو وی ویل: یا الله، 40 کاله مې نافرمانی وکړه، تا رسوا نه کړم. که نن بیرون ووځم رسوا کیږم، که په خپل ځای پاتې شم هلاکیږم او باران نه اوري. یا الله،
زه نن ستا دربار ته توبه کوم، پښیمانه یم او ستا لوري ته بیرته ګرځم، ما ته بښنه وکړې او ما مه رسوا کوې. نو په دې وخت کې د باران ورېدل پیل شو. موسی علیه السلام وویل یا الله باران وورېده خو هیڅوک بیرون ونه وتل. موسی علیه السلام حیران شوی و. الله وفرمیل ای موسی زما د بنده په توبې سره چې 40 کاله یې په ګناهونو کې تیر کړي باران وورېد. موسی علیه السلام وویل یا الله هغه ما ته راوښیه څو د هغه لپاره خوښ او خوشحاله شم. الله وفرمیل ای موسی 40 کاله زما نافرمانی وکړه او ما هغه پټ وساته. آیا په داسې ورځ چې هغه زما لورې ته بیرته ګرځي توبه وباسي هغه رسوا کړم؟ نو درنو اوریدونکو توبه وکړئ. څوک به وي چې دا خبرې به اوري او بیا به هم توبه نه کوي. همدا اوس چې په ځای کې ناست یې توبه وباسه. بس الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او رب دې توفیق راکړي چې په خپلو تیرو ګناهونو باندې توبه وباسو تر څو مو الله رب العزت ګناهونه راته معاف کړي. نو که توبې کولو ته چمتو یاست دغه خبرې مو منلې دي نو په دې باندې اوس پوه شئ چې د توبې شرطونه کم او څو دي. لومړنی شرط د توبې پښیمانتیا ده. دویم شرط د توبې د ګناه پرېښودل دي. دریم شرط د توبې ګناه ته د نه ګرځېدلو هوډ او تصمیم دی چې زه به بیا دا ګناه نه کوم. د تیر په اړه باید له هغه څه چې پخوا پیښ شوي دي پښیمانه اوسو او اوس باید له ګناه څخه لاس واخلو او ګناهونه بند کړو. په راتلونکي کې باید هغې ګناه ته په نه وګرځېدو په راتلونکي کې باید هغې ګناه ته په نه ورګرځېدو ټینګ هوډ ولرو. د توبې لومړنی شرط څه و؟ پښیماني. پښیماني څه معنا لري؟ پښیماني د زړه درد دی. شاید زموږ په منځ کې څوک اوسي چې ګناه د خپلو سترګو په وړاندې ګوري او زړه یې له ګناه څخه پښیمانه دی او درد ورځي. پښیماني په زړه کې درد، په زړه کې سوی، دننه هغه سوی چې د نافرمانۍ د ډیر درد او د الله په حق کې د نیمګړتیا له غمه یا د اوږدو کلونو له بې پروایۍ څخه ترلاسه کیږي. ان که ګنهګار هم نه وي 10 کاله په بې پروایي دا هماغه پښیماني ده. یعنې په خپلې بې پروایۍ باندې هم پښیمانه دی. پښیماني یا پښیمانتیا څنګه بیانولی شو؟ د سترګو په اوښکو سره. که مې له سترګو څخه اوښکې راغلې نو دا پښیماني سمه ده. په زړه کې په درد، پریشانۍ او ځورېدنې سره هم تعبیرېدی شي. په صدقې ورکولو سره څو الله ترې تیر شي. دا ټولې د پښیمانتیا څرګندونه ده. د پښیماني لږه کچه څه ده څو پوه شو چې توبه مې قبوله شوې ده. تر ټولو لږه پښیماني دا ده چې زړه دې درد وکړي، زړه کې دې درد پیدا شي، زړه دې ولرزېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي څوک چې ګناه وکړي او زړه یې د هغې ګناه د ترسره کولو لپاره په لرزه راشي، دغه ګناه د هغه له عملنامې څخه لرې کیږي او له منځه ځي. نو د توبې لومړنی شرط ندامت او پښیماني ده.
مګر څوک چې په ژبه وایي یا الله زه هیڅکله دغه کار بیا نه ترسره کوم، په داسې حال کې چې زړه یې بېباکه او بې پروایي توبه یې سمه نه ده، پښیماني چې د توبې بنسټیز رکن دی هغه چیرته وي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي الندم توبه، د مسند احمد حدیث دی. پښیماني توبه ده. د توبې دوهم شرط له ګناه څخه لاس اخیستل. داسې مه وایه یا الله توبه مې کړې مګر تر اوسه هغه ګناه ترسره کوي. دا د ناشکري او د کفران انتها ده. چې وایي یا الله توبه مې کړې ده نو له ګناه څخه لاس واخله. د توبې دریم شرط د ګناه پرېښودل دي، د ګناه بندول دي. ستاسو دې په الله قسم وي آیا تر اوسه نشئ کولی چې له ګناه لاس واخلئ؟ خپل حواس راټول کړئ. یو شمیر خلک توبه وباسي او ګناه پرېږدي مګر وایي بیا هم هماغه کار ترسره کوم. دا کار العیاذ بالله په الله ملنډې وهل دي، په الله مسخري وهل دي. څوک چې پښیمانه کیږي او له ګناه څخه لاس اخلي، توبه وباسي او بیا ځل ګناه ترسره کوي، دا د هغه چا په څیر دی چې الله تر ملنډو لاندې نیسي. ځینې خلک خپل ځان ته چل ورکوي، پښیمانه کیږي، له ګناه څخه لاس اخلي او وایي راتلونکي ته فکر نه کوو، څو مو په دې ډول توبه کړې وي. بلکې باید ووایي هیڅکله به بیا ځل د هغه ترسره کولو ته ونه ګرځم. باید اراده ولري، چې دا اراده ونه لري د هغه توبه نه ده. چې له ګناه توبه وباسي باید هغه دا اراده ولري چې زه به بیا ګناه نه کوم. نو درنو اوریدونکو د توبې اراده وکړئ، په دې چې ټوله د زړه دننه ترسره کیږي. تاسو د الله رب العزت دې سترې بښنې ته وګورئ. الله تعالی په سورة فرقان کې 88 آیت نه تر 80 آیته پورې فرمای والذین لا یدعون مع الله